الله ټول دغه پوزیشن ورلېړې ده چې په ما باندې دغه خلکو هم راپورټ کړی دی او د تصویر په ته زه طلاق وړم چې ما نه تصویر او نه مې خوله نو زیشانه ما ته ته دغه کړی زما دې په خدای قسم یې که زه تا معاف کوم زما دې په رسول الله قسم یې که زه تا معاف کوم زما څه که پښتون او مور دې بل چا سره د چا نه راوړی نه یاره او په تا په سر په ځای تړلی نو زه خو د پندخیل سلطان خیل کوم په منځ کې دی ناست یم خبرې کوم نو دلت ته راته ځای وښایه زما سره مخامخ شه زه به ستا نه جامې وکاږم او ما تصویر د عقل به راکېږه 3 کاله مخکې او خانه ته اوس تا دی تا ته سلیم دی صافي دی که څه دی ستاسو په ګاډي کې لګیا دی ته هغه ته هم لیونی وې ته زما زوی ته هم لیونی وې ته هغه ته وې مېږ ته وې دا سوټی دې نیولی دی دا تا له چا په لاس کې درکړی دی دغې سوټي خو بېغیرتو تاسو د مسافرو یینې وس کې ته چې په موټر کې ګرځې دا د چا دی تا نه دا د فونډیشن ښځه نه ده شوې دا د مسافرو نه ده د علم خان شیرپا باطنګل نه خرڅول پریړی به ټماټر نه خرڅول زه خو په شیرپاو کې هم د خان ډېره زما ده زه خو په شیرپاو په کلي کې هم د ساجاد قوم ډېرې زما دي خدای دې تباه او برباد کړه ته چې ډېر نرې ته زه د خدای نه یېرېږم ولې موږ د خدای نه نه یېرېږو ته که نرې زه دا د سپین ږیرې یم ته راته ځای وښایه او زه به ستا سره میلاو شم ته به ماله بلکل دغه 3 کالو مخکې د تصویر څه چې دی کومه خوله استعمال کړل ده زه دې پرېږدم نه ما ته به دغه سړی ښې ولې که زما زوی ولې نه دی خو ته به یې ما ته ښې بقایا چې کومه خوله دې استعمال کړل ده زما زوی په هغه وخت کې هم ویل دي چې د ده مور زما مور ده د خور زما خور ده زه چې د ده خور مور یاده کړم نو زما په ده کې فرق څه شو ته څه شی اخر ته څه شی چې ته بیرغ کړه چې په جلاله کې زما په پاکستان دا بیرغ واچې ستا په کور ولاړ دی بیرغ زویه ستا پرونی ویډیو ما لیدلې ده د سلیم صاحب دی که څه دی د هغه سره ته هغه ته هم لیونی وې هغه وې ته هغه ته هم لیونی وې ما ته هم لیونی وې نو دا حوصله تا زما خېجول ده خو که په تا مور ته خپلې مور زیشانه د خپل پلار نه راوړی که نه نو تا دې قرآن وایي دا ویډیو واورې ما ته اوس کال وکوې پیره ته دې ځای ته راشه زه تا له ملکن کې کم ځای ښې مردان کې کم ځای ښې ته وښایه زه درځم دغلته هم پښتانه دي ته هم پېژنې او زه د دې ذلدیر د قوم د سلطان خیل پندخیل قوم د نشاجیان نواب د خاندان سره مې د ډر نیکه نه رشته ده د پسکو بچیه ته څه شی چې په سپینه ږیره دې ونه خورم زه به د پلار نوم دې په ما حرامي زه ستا شانتې کچکونه خو نه یم د بغرۍ بچې زما په کور کې دې ماتم جوړ کړی دی اخر هغه کنسلې دې په ما هم وکړې که ته د خپل پلار نه شوی ما ته بس تلیفون وکوې دې ځای له راشه